ښاغلي غني طالبانو ته ویلي دي یو نظام یوازې د خلکو د ارادې په اساس تل پاتې کېدای شي. ښاغلي غني وایي هغه نظام چې غواړي چې تل پاتې شي باید د خلکو د ارادې ورسره وي. کنه دلته ښودل شوې ده چې څو نظامونه ړنګ شول او څو پاچایان له منځه ولاړل. هېڅوک دې په ځان نه غره کېږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي تاوتریخوالی او د عمل سختوالی په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی او یوازې هغه نظام چې د خلکو د ارادې په اساس منځته راغلی وي تل پاتې کېدی شي. ښاغلي غني د جمعې په ورځ په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانستان په تیرو 40 کلونو کې شاته پاتې شوی دی. د هغه په خبره د ژوند، دین، مال، ټولنې، منطق او دلیل څخه ساتنه د اسلام له نظره د امنیت 5 اصول دي او که چیرې امنیت او خوندیتوب د دغه اصولو په اساس رامنځته شي نشي د امنیت او خوندیتوب هر ډول ادعا به یې بې پایله وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې سیاست او حکومتدارۍ ته هم اشاره کړې ده. نظام یوازې د خلکو د ارادې په اساس تل پاتې کېدی شي، له هغه نه بغیر ستونزې او تحریکات رامنځته کېږي. ښاغلي غني د افغانستان د خلکو ترمنځ پر ملي یووالي هم ټینګار کړی دی او ویلي دي چې یووالی باید په عمل کې رامنځته شي. دغه یووالی له مشورې پرته، له بحث پرته او له آزاد انتخاب پرته نشي رامنځته کېدی. هغه ویلي چې د افغانستان د خلکو ستونزې بیخي زیاتې دي او له سالم او هر اړخیزه فکر پرته او یو حکومت چې د خلکو په خدمت کې هم وي دغه ستونزې به هوارې نشي کړای. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.